د اور د پاسه یې په مخ او په شا واړولم د اور د پاسه یې په مخ او په شا واړولم خدایا چې دا دې زه په کمه بلا واړولم د ترقۍ په لار مې سوچ او نظر وبایللو وخت زورور په زوروره رڼا واړولم وجد مې هم تقاضا هم رانه د مینې کوي وجد مې هم تقاضا هم رانه د مینې کوي قسمت په داسې یو سنګدله اشنا واړولم جانانه هیڅ خاطر دې هم د اشنایۍ ونه کړو جانانه هیڅ خاطر دې هم د اشنایۍ ونه کړو مسکۍ مسکۍ راغلم او تا په جړا واړولم څنګه راټول کمه ناصره خپل زرې زرې ځان څنګه راټول کمه ناصره خپل زرې زرې ځان لکه خزله دې په مسته هوا واړولم او دې پسې ناصر خټک صاحب په یو بل ښه شعرونو کې وایي چې خلې ونې وم چې مستانه ازادي غوښتله خلې ونې وم چې مستانه ازادي غوښتله زړه مې پنجره کې پاتې کېږي د پنجرې نه وځم خلې ونې وم چې مستانه ازادي غوښتله زړه مې پنجره کې پاتې کېږي چې پنجرې نه وځم دلته مې سپین تندی تور شوی دی په تور د مینې سارا نه وځي چې نن ستاسو د کوڅې نه وځم او چې جنگ مې وبایلو اوس په سر او نظر څه وکمه لاس مې په سترګو ایښی ټیټ سر د مورچې نه وځم دې پسې به زه یو څو شعرونه نور هم د ناصر خټک صاحب ووایم چې ډېر مشهور شعرونه دي کېدای شي تاسو ته لیکوال هم نه معلوم د دې لیکوال چې کوم دی د ناصر خټک صاحب دی و چې په ما مین دی خو زما سره په لاره نه ځي دغه کافر عادت زما د هغه یاره نه ځي ستا د وصال د انتظار ګېډۍ په سر ګرځوم ستا د وصال د انتظار ګېډۍ په سر ګرځوم زما که ورځ وي او که شپه چرې بیکاره نه ځي زما که ورځ وي او که شپه چرې بیکاره نه ځي زه ستا هوښیارو سترګو بوتلم په هغه لارو په کومو لارو چې هېڅ څوک د چا د پاره نه ځي څه مجبورۍ به خامخا وي چې ځم ستا له کلي کنې ناصره بلبلان خو له ګلزاره نه ځي او دې پسې به زه یو څو شعرونه نور هم ویم چې سپرلی سپرلی جانان جانان غزل غزل شکنه سپیره قسمته وخت بدل شو لږ بدل شکنه په بې اعتباره ژوندانه ګورې اعتبار مه کوه تر څو پردی پردی به ګرځې مړه خپل شکنه دغه بنګلو کې پیسه شته خو قدر نشته پکې ښکلا زموږ د غریبانو د محفل شکنه د زړه له کوره مې غمجن رنګونه وتښتوه مسکۍ مسکۍ شغېږه راکړه اوس خو ګل شکنه څنګه په یو دوه کې حیرانه فکر واغېستلې څنګه په یو دوه کې حیرانه فکر واغېستلې لاس مې په مخ کې درته پروت دی پرې توکل شه کنه لاس مې په مخ کې درته پروت دی پرې توکل شه کنه پښتونه ستا په غیرت څنګه اغیار لوبې کوي ای پیرو کې پټ انګاره شا به بل شه کنه ناصره څومره یې په سپوره راته داسې ووې چې نه صبرېږي نو زه څه وکم پاګل شه کنه او ژوند لا مې رنګونه د ارمان پکې رانغاړمه سترګې پټوم مخ د جانان پکې رانغاړمه وګوره چې وګورم ځان ته ستا په سترګو کې دومره چې دا خپل سري ګریوان پکې رانغاړمه دا چې آینې ته زه شیبه شیبه ودرېږمه ستا د ملاقات دپاره ځان پکې رانغاړمه نن دې په اول ځلې بنګړي زمانه غوښتې دي نن دې په اول ځلې بنګړي زمانه غوښتې دي ډکه مې جولی کړه ټول دکان پکې رانغاړمه یو چکر جومات ته بل چکر مې میخانې ته وي زه لیونی ځان پسې ایمان پکې رانغاړمه دا چې کله کله شین رومال په لاس کې راوړمه ستا د قدم خاوره زه نادان پکې رانغاړمه یا جانانه ستا غوندې نازک نازک غزل لیکم زه ناصر رنګونه ستا په شان پکې رانغاړمه د محترم ناصر خټک صاحب دغه کلام ټولو پښتنو ملګرو ته په دې هیله باندې ډالۍ دی چې ستاسو به خوښ شوی وي او زه به اخره کې صرف دغه یو خبره وکړم چې د اختر له یو څو ورځې پاتې دي 2-3 ورځې دي نو زما په خیال چې داسې وخت چې ډېر خلک به داسې وي چې د هغې به په اظهار او کپړې نه کوشش وکړي چې هغې سره څه لاس واړوئ داسې ډېر یتیمانان به وي چې د هغې په سره به څوک د لاس اخیستو حاجت وي ضرورت وي نو کوشش وکړئ چې داسې یتیمانو ته په سر باندې لاس کېږدئ او باور وکړئ چې کوم حالات دي نن سبا نو ډېر خراب دي د خپلو بچو پخپله د خپل ځان خیال وساتئ چېرته هم چا سره جنګونه جګړې مه کوئ څوک دله یو څپېړه هم درکړي نو ځای دي ځکه چې دغه
2 منټو غیرت بیا سړي ته ټول عمر عذاب جوړیږي. کوشش وکړئ چې په امن کې ژوند وکړئ. د شر او فساد او جنگ جګړو نه هیڅ هم نه جوړیږي. خدای مو خوشحاله ساته. څومره هم خلک چې مړه دي په دې روژه کې هغې ته دعاګانې کوئ او الله مو خوشحاله ساته. په هر ځای کې چې د خپل مور او پلار او د خپل چاپېرچل د خپل کلي د خپل وطن د خپلو ملګرو د خپلو خویندو میندو خیال ساتئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.